بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو په سی شارپ کې په بعضو موضوعګانو باندې خبرې وکړل، بعضې پراپرټیانو د ټیکس باکسو د فارم. نن بیا هم راځو په بعضې نورو موضوعګانو باندې سره خبرې کوو. زه راځم خلاصوم دلته چې شی ویژوال سټوډیو صحیح شو او کم پروجیکټ ټیسټ نوټ پټ په نوم باندې موږ یو پروجیکټ کریټ کړی و. دا هم راواخیست. نو چې کله دا رن کوو موږ داسې که چېرې راځو ګورو داسې یو فایل وجود لري. صحیح ده که نه؟ نیو به ووهو او دا به څه وشي؟ نوی به شي. اوس ایډیټ په دې شیانو خو پوه شوې که نه چې دا څنګه کېدل. فارمټ ته راځو. پرېږده نو فاین خو تا ته کړی ده، تا خو مې که اسایمنټ درته درکړی و ته وایې چې کړی مې ده. اوس راځو فارمټ ته. ورډ رب څه کار کوي ګوره؟ رب ټیکس. رب ټیکس مو لیدلی که نه؟ فعاله کېږي او غیر فعاله کېږي. ګوره لکه تاسو دا نوټ پټ کې ګورئ داسې مینیو څنګه جوړه کړو. وینې ګوره لرې کې فعاله کې وینې دا څنګه کوو. ښه د دې په خاطر موږ تاسو اول دا داسې حالت ته اړوو چې هغه فعال او غیر فعال شي. دا مینیو هم پراپرټي لري. ښه راځو دلته موږ تاسو فارمټ مینیو ته او په چی شي باندې کلیک کوو؟ رب ټیکس باندې. رب ټیکس کې اوس ګوره د دې پراپرټیانې دي به ګورئ. ښه چې شي دي نه ټیکس الاینمنټ نه با کلر چیک ټو ها چیکډ د دې چې شي دا چیک سټیټ ان چیک ده کنه او چیک ته فالس ده. نظر ته دا ترو کا ها او چیک سټیټ چې شي دا ان چیکډ ان ډیټرماینډ. صحیح ده کنه؟ اوس ګوره زه دا ځل راوخلم رد کوم. هدف دا چې یو ځل پیدا او چیک شي او ان چیک شي. ها اول به ځکه کنټرول ان شارټ کټ خو مور کړی کنه. یو ځل کلیک وکړه فعال بل ځل کلیک وکړه نه نشو کنه هغه څه کنه. اوس به ګورو ښه ان ډیټرماینډ نه او لاول نه د چې شي دا شي چیک دا چې شو او ان چیکډ او نقطه نقطه ولا شو. ها چیک ته فعال ده کنه. چیک ته څه کوو؟ ترو کوو. ښه اوس ګوره دا مونږ کوډ نه هم کولی شو چې ورته چې چیک و ان چیک که خو باید دلته خپله یوه پراپرټي ولري. ښه هسې کېږي چیک ایز اکول ټو ترو کېږي چې شی که چېرې مثلا دا چیک و بیا ان چیک که ان چیک و چیک که پوه شو دلته اوس خیر لږ صبر وکړه کېږي دلته کېږي پراپرټي لري بله وګوره. ښه راځو موږ تاسو دلته ګورو چیک ده که نه نه رایټ ټو لیفټ شارټکټ کې ډسپلی ټیکسټ الاین ټیکسټ ډایرکشن ټیکسټ ریلیشن اټو ریسایز چیک ان کلیک ګوره یو پراپرټي لري. چیک ان کلیک د دې چې شی ده فالس ده. زه دا څه کومه ترو کوم. ښه دا مو چې کله ترو کړله اوس وګوره زړه دې فعاله او غیر فعاله خو له اول نه دې دا فعاله وي. ښه کلیک پې کومه له اول نه د دې چیک څه کومه ترو کومه. ښه فالس کومه دا همدې نوم رب ټیکس ډاټ چیکډ از اکول ټو فالس نو بیا دین رب ټیکس ډاټ چیکډ از اکول ټو ترو ایلس مدر غیر الله نه ترو که داسې کوډ نه یم کولی شو. اوس ګوره که چېرې راځو موږ تاسې دا راخلو ګورو رنې کړو. اوس ګوره اول نه غیر فعاله ده فعاله. اوس ګوره دې وظیفه باندې خو پوهېږې که نه رب ټیکسه که نه پوهېږې پې ښه چې پوهېږې دا غټه خبره ده. اوس ګوره ښه دا راخلم زی لاندې راغی زم دا غیر فعاله ده که نه که دا فعاله کړمه دا دې همداسې سیده روان شي. دا اوس څنګه کوو؟ دا ټیکس باکس یو پراپرټي لري د ملټي لاین په نوم باندې. ها که ملټي لاین یې ترو شو خو لاندې راځي که فالس شو بیا همداسې روان به یي که نه. اوس راځو نو رب ټیکس ته زه کوډ کوم. ښه په رب ټیکس کې ورته لیکم اف که چیرې نه رب ټیکس ټول ټیپ سټریک مینیو ډاټ چیکډ از اکول ټو ترو شو هغه که چیک و. ښه اوس ورته وایم که چېرې دا ټیک مارک و بیا څه وکړه رب ټیکس له اول نه غیر فعاله و که نه مونږ غیر فعال ده اول یې وګورو. ښه اول نه ګوره غیر فعاله ده. ښه دا یې ګوره چې غیر فعاله ده روان اول دا سټیټمنټ وګوره وینې دا چې اوس غیر فعاله ده څه کوي نه ده روان کومه ده ګوره. ښه اوس فعاله ده. چا فعاله ده؟ ما فعاله ده کېدای شي فعاله کړې وي. ښه اوس ګوره فعاله ده که نه نه ده که نه لیکل کوم نه ده زه صحیح ده
او نو ښه خبره ده چې لاول نو کوي چې لاول نه ته څه اوسه فعال اوسه ښه لاول نه دې څه شی فعال پټ نه نه اول نه چک څه وشو ترې شي بس خلاص اوسې مشکل نشته ښه لاول نه د فعال اوس راځم کوډ ورته لیکم اف کچې راټ چک تھرو نو بیا رچ ټیکس باکس 1 ډاټ ملټی لاین از اکوال ټو تھرو ملټی لاین هم څه وکا تھرو کا else other غیر اصل rich text box 1 dot multi-line is equal to false rich text box 1 dot multi-line equal to false هغه multi-line وخا اوس که چیرې راسو موږ تاسو دا راواخلو رنې کو ډېر با اساسي اول نه فعاله ده کنه لیکل کومه زی لاندې راکته کیږي کنه ځکه چې فعاله ده کنه ها ویني زم چې نه درازي لاندې نه سي روان شي غیر فعال ګوره ویني ها راکته کیږي اوس چې تاسو سکرول بار باندې چیک کړئ ګوره هغه نه ښکاري چې په هغه ډول کې ها اوس ګوره که رب کلیک کو رب ټیکس ویني مې راځي مالټي خو ته وایې چې سکرول دا ډېره سخته خبره اوس رسمو یې ورته ښه موږ کلیک وکړو ټیکس باکس سکرول بار پراپرټي نه لري ښه ورټیکال او نه وګوره سکرول بار په نوم سکرول پیدا دی که سکرول پیدا کېږي خیر چې وسره وکړي ښه یا که وارخطایي وکړي بیا نه پیدا کېږي سکرول بار دې ځای نه خو بوت دي که نه ها فورس بوت که ضرورت وکنه دواړه دي وي ښه وینې اوس فورس شو ښه که په کار دی که نه دی په کار دا دواړه باید وي وینې پوه شوې دا لرې که اوس ګوره راځه لرې کړه اوس پې وګورو ښه کومه ده کتنۍ نه دی ورک ورک نه دي دا اوس یو ګوره باید وښیي که نه څه بد کوي خو مخکې خو هغه بل خو ده هغه یې هم لکه چوره لږ څه ورکړه کلیک پرې کوو دلته هم شته ده او بل هغه ډېر فول سکرین ده ښه رښتیا دا دونه ده ښه هغه هم ډاک کړی دی د دې کې ښه زه دا ډاک ایسته کومه د دې اوس بیا وګورو ښه څه ایسته کړو نه خرابوي راشه فورس بوت څه کا فورسډ ورټیکل فورسډ هورزنټل کوم ښه لاندې پټ لاندې ده ګوره ښه وینې که نه فورس بوت کومه ښه څه شو فورس بوت کلیک وکړه بس ده پورته کړه فورسډ بوت ښه فورس او د فورس د بود او فورس بود څه فرق ده کومه ده فورس بیخي شته نه یو بود یو فورس بود دواړه دي که ضرورت شو که ضرورت نه نه وي فورس بود په دواړه لکه که ضرورت وکنه دا به بیا ښه بس خیر زه دا راځم یو ځل به ګورو نو ښه کنټرول ان دا راغی راځه خیر لږ صبر وکړه حوصله ښه شوې ده ملټي لاین خو چې نه وي بیا خو هغه ته ضرورت نشته ښه بیرته چې کلیک وګوره دا خو راغی هغه لاندې هم چې د هغه هم راځي دا خو کار کوي لاندې هم کار کوي پوه شوې چې راشي هغه څه دا شته دغه هایډ شوی ده نو ډاک نه یې وباسه خپل یې سایز ورته برابر کړه ښه وینې ودې کته هورزنټل هم کار کوي پوه شوې هورزنټل هم کار کوي ورټیکل دواړه کار کوي هغه هلته لاندې ښکارېږي نه ډېره ښکته ده پوه شوې دا راواخله د کار ډاک شوی ده ښه نو ادب زموږ د دې د ورډ رف نه باندې خبره کوله که دا د خیر پاره کول بیا هم همداسې روان یې ښه نو دا راخلو او ایسته مو کړو بل اوس ګوره فونټ ته خبره کوو دا ډېره مشکله خبره دا خپل نه اوس ګوره اول راځو کلر رنګ بدل کړي دا اوس څنګه راځم اول به کلر باندې کار وکړو بیا به فونټ ته راځو ځکه فونټ جنجالي ده ښه لیکل یې وکړه زه هم چې په دې کلیک کلر باندې کلیک وکړم د دې رنګ څه وشي سور سي صحیح ده که نه څنګه
4 color is equal to red. سلیکټ شوی رنګ که ټول رنګ که ته غواړې د لکه د وډ غوندې کې ګوره وډ کې چې څه سلیکټ نه کوې رنګ نه تغیرېږي نوټ پاډ کې مثلا نورو ځینې کې به کوي نو خوښه به وي زه سلیکټډ نه کوم ټول یې کوم پوه شې عمومي دې تغییر شي ښه پوه شې هماغسې ښه ده ښه چې تغییر یې کړو بس ټول دې تغییر شي انتخاب ته ضرورت نه وي پکې ښه کلر ته راځم ورته یم چې کله مې په دې کلیک وکړه څه ده وکړي ریچ ټیکس باکس 1 ډاټ 4 کلر ایکوال ټو red. وی بي ریډ نه دلته هغه ده نه، color C sharp red. color dot C sharp. ریډ color dot red. کلر آفرین ګوره کلر ډاټ ریډ دا ونه مانی دا د پورته سره په دغه کې هغه پورته color ها dot مستعار رنګونه دي. آفرین دا رنګ دی ښه اوس ګوره اوس که چیرې کلیک وکړئ کنټرول ان د څو وخت لوډ کړه ها اوس ګوره که چیرې راځو دلته کلر رنګ څه شی شو زوړ ما رنگونه دي څنګه هغه رنګ داسې یو dialogue لري. خپل ډایلوګ لري اوس ګوره ښه دا اوس څنګه کوو نه زه یم چې دا کلر یو خو د داسې کلر دی دې کلر ته مینیو ته نوم بدلوم نوم ورته ورکوم ریډ نوم څه شی ورکوم red د دې مینیو نوم د کلر نه څه شی دی نو red ریډ دی ښه دا ریډ شو دلته کلري او بیا کلر د دې خواته مینیوګانې ولري پوه شوې COL دا څه ښه راځي که نه اوس ګوره هغه ده کنه ساده دلته راځي اوس ګوره هغه دې بل شي وه هغه پاس مینو ثبت کوي کېږي ضعیف شکل موجود ښه color او راسه ورته وویل چې ریډ black green blue او څه شی black وی black او خپل ځب بیا بلاک نه چې ورته ډیفالت خو راشي اوس ګوره راشه ریډ ته کوډ وکړه ښه ریچ ټیکس باکس 1 ډاټ 4 کلر ایکوال ټو ښه څه شی color زه dot دا به تا خبره ومنه ښه کلر ډاټ ریډ خو بیا یو بل چالم درته اوس بیا نه پکې بله پوښتنه کوو ښه دا د کلر ریډ او راځو ګرین ګرین ته به راسو چې ریچ ټیکس باکس 1 ډاټ 4 کلر ښه مساوي که د څه شي سره کلر کلر ډاټ ډاټ څه شی dot ګرین وکنه گرین ګوره ګرین دلته ګوره رنګونو نومونه هم ډېر دي ښه او بلو ته راځو ریچ ټیکس باکس 1 ډاټ 4 کلر ایکوال ټو color dot کلر ډاټ څه شی dot هغه blue بلو صحیح ده black نه بلاک نه نو ډاټ بلو صحیح شو او پاتې شو بلاک ښه دا ښه خبره که نه ده ښه خبره ښه خبره ریچ ټیکس باکس 1 ډاټ 4 color is equal to is equal کلر ډاټ color بلو dot و بلاک color dot څه شی بلاک black او دا black بلک BLA black صحیح شو اوس ګوره داسې ښه ده ښه چې هر رنګ دې خوښه شو هغه ورته ورکړه صحیح ده که نه اوس راځه فارمټ ته ریډ ګرین صحیح ده بلو او black. چې کوم رنګ دې خوښه هغه رنګ ورته انتخابولی شي خو زه هم داسې نه د دې دا بیکګراونډ بدل شي بیکګراونډ هم بدلېدی شي که نه بیکګراوند کلر بک کلر ښه back color خو زه دا بک کلر په دې طریقه نه بدلوم ګوره دې بک کلر سره زه بله طریقه استعمال دا څومره ضعیف ښه یو کمبو باکس راخلم کمبو باکس خو پېژنې که نه کمبو باکس هم نه پېژنې پیژنې هغه هغه پورته کمبو باکس دا راخلو ښه کمبو باکس هم راواخېسته دلته مې کېښود دې که زه نومونه لیکم ایډیټ آیټمز ښه رنګونو نومونه ریډ ګرین ګوره غټ غټ یې ولیکئ چې سی شارپ کې سنسټیو ده غټ غټ شماري واړه وړوکی که دا ریډ کې د آر وړوکی که بیا نه مني ښه ریډ ګرین بلو بلاک وایټ خالي نومونه اخلئ نو پینک ها او purple پرپل او yellow ګری آر ای د کده سره راځي زه خیر یلو yellow بل او بل سیان ویټ ماجنټا بل اورنج اورنج ها وایا یو څو نور وخت بس ته ځایست اوس زه وایم چې دلته مې کم رنګ په دې کمبو باکس کې کلیک کا باکګراوند رنګ دې مقرر شي ښه دې ته څنګه کوم
تاسې به کوم دلته به راځو ګوره موږ تاسې به آفرین زه خالد یم دې ته کلیک کوو صحیح ده یو ویریبل ویریبل نه اخلو ډار فرق نه کوي نه خو یو ویریبل کې دغه د کمبو ویلیو ورچو نه خو کوم ویل خو تاره پرته ده ویډیو شته ها دغه د راځو ته سریچ ټیکس باکس 1 ډاټ ریج ټیکس باکس 1 ډاټ بک کلر صحیح ده مساوي کده چی شي سره کمبو ډاټ کلر ډاټ کامبو باکس کلر ډاټ ها کلر ډاټ ها کلر ډاټ کمبو باکس شي ویلیو دا ها کامبو باکس Not د څه text. کیږي واګونی صحیح ښه ریج ټیکس باکس 1 ډاټ بک کلر مساوي کده چی شي سره سیستم ډاټ ډراوینګ ډاټ کلر ډاټ فرام نیم اوس خلاص کم نیم نه واخله کامبو باکس 1 ډاټ ټیکس ته کامبو باکس 1 دلته ویډیو نشته ښه ته کوم ټیکس یې هغه راوخه بس اسانه فرام نیم استاد کوم یو نومي او چې کوم نوم رنګ نوم باندې د امپلیمنٹ کول غواړي اوس ګورم بلاک ویټ کم رقم Grey راوخله. ګری ګری خو جی آر ای وای دا ای وای دا دی وخت راځي ګوره چې کوم نه پیژنې بس بیا ایرر وږي کنه ګوره فرام نیم دلته کمبو او کامبو وکړه راشه دلته او ایډیټ آیټمز ای وای دا که ای وای دا ای آر ای وای نه وای ګوره کله چې ګری رنګ یې پکې نه بیا هم ښه موږ نه دا کتلای صحیح ده راشه دا ګوره دې رقم راکړه پینک غواړي یا ګری غواړي ګرینو سیانو راځه بس کل پکې کاوه کنه سیان دامدارنګ سیان ده کنه ماجنټا دا رنګ ها Orange. اورنج صحیح شو خو زه وایم چې داسې دي چې ار رنګ انتخاب کوم هغه سره شي او واړه واړه رنګونه مې لیدلي کنه لکه فوټوشاپ کې دا څنګه کوو هغه بعد یو ډایالوګ اخلو آفرین دا اوس زه اول به یو بل فارم جوړی هغه کې به واړه واړه رنګونه څه کوي جوړی چې بیا کلیک وکړي هغه شو کې ښه بیا دغه نه دی هر یو رنګ انتخاب خو نه دلته اسانه ده دلته تیار یو کلر ډایالوګ لري ښه دومره سهولت یې جوړ کړی چې حد ته راځو لکه پیغه کې موږ خپل بټن جوړ کوو ایس بټن مې واکه ته خپل بټن نشي جوړولای ډایالوګ کې ښه نه ډایالوګ کې نه ده تخیم فارم کې فارم کې او بیا بیا یو ترنګ یو ترنګ ورکه بس بیا بیا ته جوړ شاده کوډ ته ته دې کې چې دی باندې کلیک وکړي دا رنګ شي ښه اوس دلته موږ سره تیار ډایالوګ شته د څه ضرورت ده چې سړی زما زما ته واسي کلر ډایالوګ راخلو دلته راوړو چې کله وزر اعظم په دې باندې کلیک وکم ځای بل مور کلر په فارمټ کې به اضافه کوم چې شي More color. مور کلر لیدلې مو دي کنه مور کلر زم چې دا مور کلر کلیک وکم هم دا ډایالوګ خلاص کی نور طریقه ما چې کلر ډایالوګ 1 ډاټ شو ډایالوګ شو ډایالوګ کلر په دې کلیک وکړه دا ډایالوګ شو دا څومره راحته اوس پاکه او کنټرول کم رنگ ورکه اوس انتخاب ساخته کم رنگ پر ډیفاین ته سونه خاصه بس رنگ چې د خوښ شو انتخاب وکړه سو Okay, کې okay. دا رنگ صحیح ده کنه دا اوکې ویني رنگ بابي شو که دا رنگ ور ویني ابي خنخ کاریږي شین رنگ کو صحیح ده دا انتخاب اوس ګوره کوم رنگ راغی شین سو کنه سو شین شو اوس ولې نه کوي ځکه موږ صرف هغه شو کړی ښه راشه ورته چې کله دې شو که د شي کېدل نه وروسته داسې کار وکړه ریچ ټیکس باکس 1 ریج ټیکس باکس 1 ډاټ کلر ډاټ بک کلر مساوي کده چې سره کلر ډایالوګ 1 ډاټ کلر سره بس خلاص بس معنا سره د کلر ډایالوګ 1 کې مې چې کوم کلر انتخاب کړی هغه بدل امپلیمنٹ کا بس خلاص اوس ورا کنټرول ان اوس مخکې خو کار نه کوو کنه که کوي نه نه خلاص And it says. دا رنګ صحیح شو که دا رنګ نه غواړی لاړ شي ورته ووایي چې ډیفاین دقسې رنګ مخې داسې ښه ده بس تقریبا داسې نو هر رنګ مو چې خوښ یې هغه کولی شي امپلیمنټ کوي ښه او هغه کو څوک استاده او ته هم سلیکټډ ټیکسټ سلیکټډ ټیکسټ کې هغه تاسو په معنا کې نه څه شي کېږي نه راځي دا اوس دومره ځای چې انتخاب کوم څه وکړي دې ته چې دا کلیک وکړم صحیح ده که نه صحیح شو که نه ګوره
چې څومره مې انتخاب کړی وي هغومره څه وشو بیا ډېره بس ګوره راشه ورته ووایه چې څه شی بلاک صحیح ده که نه نه ها selected color black selected text صحیح ده وا په دې باندې چې کلیک وکړم ښه چې شی دې وکړي click وکړو color dialog box 1 ده که نه وا color color dialog 1 dot show dialog هغه dialog show که ښه چې show دې که او rich text box 1 dot selected text ښه کومه ده selected text آخر نه یو بس آخر نه یو بس لاندې ها dot چې شی for color is not نه لري دا باید ولري که نه dot length ها داسې نه لري که نه اوس به دا څنګه کوو selected text with text variable کا بل دا رنگ ورکړه rich text box 1 لږ صبر وکړئ ښه dot selection نه هغه selection color خو چې انتخابی دی هغه رنګ ده ښه چې انتخاب وکړئ وا dot selected text dot چې شی all کلر په خپل سی color کې نشته remove replace ښه copy to count compare to count add ها دا نه شماري که نه اوس دې ته به څه کوو یو سوچ به ورته وکړو ښه ښه دا اوس ګورو که نه موږ نه یو موضوع چې پاتې وله سیو و څه سیو چې دا سیو وکړو دا څه وکړي save کې سیو کې ګوره موږ راځو دلته لیکل کوو کنټرول ان سیو کوو ته دا فایل ته راځم ورته سیو یې کړه چېرته یې ثبت کړې اوس ګوره دلته د فایل نوم غواړي که نه غواړي وا نو زه دلته څه کوم دلته وایم چې دا سیو کړي نو فایل ته راځو ورته سیو یې کوم ځای کې وکړه ښه یو خو دا ډیالوګ خلاص کا بل څه وکړه rich text box 1 dot save file د دې فایل څه وکړه ثبت کا کم ځای ته dialog save file dialog 1 dot سیف ها save file dialog 1 save file dialog one 1 dot چې شي dot text چې دا dot text هغه file name dot file name dot فن file name پوه شو داغه په file name کې دالته واخ وشو چیرې سب او. کې اوس خو بس ها اوس ګوره کنه تر اکثر ورته واخه علي محمد زه راځم دلته دا لیکل کوم دا لیکل مې وکړل نو ته دا ثبت کا چارته یې ثبت کو desktop ډیسکټاپ کې سپونم ای بي په نوم باندې سیو سیف سیف نه اوس به وګورو چې سیو دا وکنه ده ښه په ایرر راکا ای بي په نوم سرچ سره کوم فایل ده نو پر سره واسطه بیا راځي ها إن وزيږي او دا فارمټونه هم نه جوړ کړي ساده دا ټایپ نه ده معلوم کنه خو هدف زموږ د هغه د چې کولای شو سیو کو راوي پلاټ د تیریږو ها نو په دې موضوعګانو ورسېدو چرانه اوس فونټ ته راځو ګوره ښه د دې فونټ کا غټ کم واړه کم ټول ما یو خبره ده دا څنګه کو دا اوس مشکل ده چې دا غټ وړي کو نام ډایالوګ آفرین فونټ ډېر اسانه ډایالوګ دی ښه دلته ګوره مونږ که چېرې راځو ټول باکس ته راشو ناس ډایالوګ ته راځه ښه دا انا فون ډایلوګ لاندې دریم اخر نه فونټ ډایالوګ راواخله چې کله په دې کلیک وکړم فونټ څه شو هغه شو ډایلوګ فونټ ډایالوګ 1 فونټ ډایالوګ 1 اف کپس لاک د ساده فال کړه ها فونټ ډایالوګ 1 ډاټ شو ډایالوګ بس خلاص هر پیج خل ډبل اوس ګوره دلته که چېرې راځو کنټرول ان څخه دې ته ووایه لیکل کوې فارمټ فونټ کام فونټ دوه دونه ښه دي که نه واه څنګه شو وینې غټ غټ شو که نه نو دونه ډېر غټ هم ښه نه وي بیا مشکل ده صحیح نه ښکارېږي ښه نو څه وکړئ په آخر کې راشي ورته ولیکئ چې rich text box 1 dot نه dot font dot څه شی dot font is equal to font dialog 1 dot font
دا هغه فونټ چې کوم فونټ دی دا فونټ هلته واچوه یعنې سایز هر شي شاید بس په خپله اټومیټیکلی جوړ شي اوس ګوره دلته دی پیدا که نه دی فونټ ورته داسې ښه نه دی دا رقم ته ښه دی ښه بولډ دی 12 اوس دویم چې دا فونټ سره رنګ هم وي په همدې یو فونټ کې دی رنګ هم وي داسې نه چې رنګ خلک جدا کوي که نه ګوره فونټ بخش کې رنګ هر شي شو ډایالوګ هم اپل هم سره آفرین په یو وخت کې دې دواړه وښیي ښه اوس ګوره کلر ډایالوګ 1 ډاټ شو ډایالوګ ښه او دا دې هم شو که او اوس رنګ هم وربدل که red text box 1 dot color dot 4 color dot 4 color equal to color dialog 1 dot خلاص بس هم دوره په یو دقیقه کې تاسو اوس راین وارخم اوس راځم ګوره لیکل کوم چې څه شي عزیزي نه عزیزي خو پیژنې کنه څه شي دا یو کمپلیکس ایجوکیشن ها دا مو لیکل اوس راشي څه کوي فونټ داسې ښه ده که نه داسې فونټ نه داسې ښه نه لکه دا ټایمز نیو رومان دغسې ښه ده ښه سایز یې څو سي واویا ښه غټ دی 28 یا 16 ښه ده رنګ څه کوم رنګ رنګ بدل شو فون نو کولی شو د واخیست سیو یې که ورسه چې دی ورسره کولی شي ښه نو په دې موضوع ورسېدو چې څنګه وکولی شو څه وکړو دا جوړ کړو مشکل خو نه ده که نه او سیو فایل ډایالوګ مو فلټر نه که سیو فایل ډایالوګ فلټر کوي ټایپ یې مشخص کوي چې ټي ایکس ټي فایل د رایټ کې بیا هغه کې هم کولی شي مشخص یې کوي پوه شوې سیو فایل ډایالوګ چې ده موږ سره دا خپل پراپرټیانې لري پوه شوې اوور رایټ پرامپټ پوه شوې دا ریسټور دا ټول شیان وګورئ چې د دې کوم ځایونو کې په کوم ورته ولیکو چې نوټ پاډ فارمټ کې د سب کې ټي ایکس ټي کې لکه اوپن فایل ډایالوګ کې چې ولیکو نو بیا اوپن هم لري اوپن شته ده هم بیا وایو